کوم اوس موږ چینل نوی سبسکرایب کړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د نویو ویډیوګانو د خبرتیا لپاره په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو د نویو ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ او د نورو سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ چې ویډیو په بېلابېلو پروګرامونو کې د نورو سره شریکه کړئ او یا لینک کاپي کړئ چاته یې ولېږئ. کاپي باندې کلیک کړئ او لینک یې خپل ملګري ته یا د چا اړتیا وي هغې ته ولېږئ. اوس راځم د JSON array فنکشن باندې کار کوم. چې باندې سره کار کوم JSON array په دې فنکشن باندې کار کوم. دا چې راولي سکوير بریکټ کې ډاټا چې سکوير بریکټ یا د لوی قوسونو کې په دې شکل سره دا قوسونو کې ډاټا یا معلومات راولي. راځم ورته چې select او بیا ورته لیکم چې JSON array دلته اوس مثلا قوس شروع قوس باندې نمبر چې موږ کله لیکو مثلا دا په سنگل کوټیشن کې نه نیسو مثلا دا بدون د سنگل کوټیشن ځکه چې دا نمبر دی. اوس دا ګوره دا چې فارمټ کې راوستو ارې فارمټ کې ګوره بریکټ اخره کې او بریکټ په فایل کې همداشان موږ د دغه لپاره هم دا کار کولی شو د ټکسټ لپاره لکه ورته هم چې select ورته هم چې JSON array او بیا راځم مثال دلته د قوس په منځ کې ورته لیکم چې apple بیا راځم ورته مثال لیکم چې orange بیا راځم ورته لیکم چې cherry مثال بیا راځم ورته لیکم چې banana مثال دا مې ولیکه. مثال دلته دا رن کوم. اوس مثال ګوره دا د ټکسټ فارمټ کې دا مثال چې دا چې ټکسټ فارمټ مثال د بریکټ شو بریکټ قوس مثال د بند شو مثال لوی قوس چې شروع شو بند شو سکوير بریکټ دته سکوير بریکټ وای. موږ هم دا شان د په بیل لاینونو کې راوځي چې ورته چې select JSON مثال ورته چې array او قوس شروع کوو مثال فنکشن موږ چې دا چې فنکشن دا اوس ورته چې مثلا کورسونه پکې راوړم PostgreSQL بیا مثال په بل لاین کې راوړم که یو لاین کې ولیکئ په څو لاین کې ولیکئ Postgres په خپل دا کې ورته چې Power BI او بیا راځم ورته چې Microsoft SQL Server بیا راځم ورته چې MySQL راځم بیا ورته لیکم چې SQL Lite بیا مثال راځم ورته لیکم Python مثال په دې شکل سره array مثال دا ورته چې کنورټ کړئ چې array مثال دا د دې لپاره کاریږي زیاتره چې مثال کله تاسو ډاټا انسرټ کوئ یو ټیبل کې نو په دې شکل سره کولای شئ چې یو فیلډ کې ډاټا د array فیلډ کې انسرټ کړئ د JSON فارمټ ډاټا ټایپ کې انټر کړئ. اوس دا ګوره ما رن کړ په دې شکل ګوره ډاټا ټول د array په شکل سره راغله قوس لوی قوس شروع قوس باندې نو دا چې شو array مثال JSON array دا مثال څنګه تاسو JSON array سره کار کوئ. ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر پایه پورې وکتله. که ویډیو مو خوښه شوه مهرباني وکړئ لایک کړئ او خپل نظر مو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. ستاسو ملاتړ موږ هڅوي چې نورې ګټورې مسلکي او تخنیکي ویډیوګانې هم درسره شریکې کړو.